د ښایسته ژوند تیرولو دپاره د ښو دوستانو ضرورت دی. که تاسو په ژوند کې پرمختګ کول غواړئ نو ښه دوستان پیدا کړئ. ډېر کم دي وي خو چې ښه دوستان هم وي، ستا همدرد وي، ته د هغوی همدرد وي او هغه ستا همدرد وي، نو تاسو ته به په ژوند کې اسانتیا پیدا کیږي. تاسو وګورئ په معاشره کې بیا چې د کومو خلکو دوستان نه وي هغه په ژوند کې کله هم پرمختګ نشي کولی. دی ځان له وي او ځان له سړی هیڅ نشي کولی. کله چې یو ټیم ورک نه وي، د چا د هغه سره ښېګړې نه وي، نو ډېر زیات بیا مشکلات جوړیږي په ژوند کې. همدغه رنګې د زیاتو خلکو دوستان ولې نه وي، د هغه دوستان ولې نه جوړیږي؟ آخر وجه څه ده؟ تاسو یو ښه دوست په څه طریقه باندې جوړولی شئ په معاشره کې؟ په موږ خلکو کې لږې مسلې دي. کله چې زمونږ یو دوست ښه طرف ته رواني، ښه کارونه کوي، د خلکو سره د خیر ښېګړې کارونه کوي، په ژوند کې پرمختګ کوي، د خلکو په کار راځي، نو موږ همیشه دپاره په هغه باندې یو اسانه څیز دی چې هغه کوو، هغې ته وایي تنقید. هر سړی تنقید کوي، نو چې ته په کله په یو سړي باندې تنقید کوي هغه ستا دوست نشي جوړېدی. په کار دی چې هغه کم ښه کارونه کوي چې هغه ته اپریشیټ کړي، ده ته وي چې بالکل تا کې دا خوبۍ دي او د دې د وجې نه زه غواړم چې یاره زه ستا سره وګرځم، زما زړه غواړي چې زه ستا سره ملاقات وکړم. ډېر خلک ستا صفتونه کوي، الله دې نور هم په ژوند کې کامیابه کړه. نو آلریډي د هغه انسان به ستا سره زړه لګي، هغه به ستا یو ښه همدرد جوړ شي، ستا به یو ښه دوست جوړ شي. همدغه رنګې دویمه مسله په موږ خلکو کې دا ده چې کله زموږ سره څوک کیني نو موږ کوشش کوو چې هغه سړی د ځانه متاثره کړو. په موږ کې چې کومې خوبیانې دي، کوم ښه کارونه کوو، ټول د هغه وړاندې کېدو چې یاره زه دا کوم، زه دا کوم، ته ما ته وګوره او زما سره پلان کې داسې وکړه. په دې خبرو باندې څوک هم تاسو نه متاثره کېږي او یو انسان هم نه غواړي چې هغه ستا خوبۍ واوري، چې ته ورته لګیا یې او هغه ستا خوبۍ اوري. همیشه دپاره کوشش کوئ چې تاسو 25% خبرې وکړئ، 50% خبرې ته وکړئ او 50% د بل انسان واورئ. او هغه چې کم کارونه کوي او واړه واړه کارونه دی ولې نه چې هغه ته اپریشیټ کړي، چې د هغه له ته داد ورکړي چې بالکل پتا کې دا د کوالټي دی، یاره زما ډېره زیاته خوښېږي. همدغه رنګ زما د دوستانو هم ډېر زیات خوښېږي، الله دې تا په دې کې کامیابه کړي. نو د هغه به ستا سره زړه ولګي، نو هغه به ستا یو ښه همدرد، ستا به یو ښه دوست جوړ شي. بجای د دې چې ته د هغه صفتو کې نو ته راغلی ته ورته خپل صفتونه کې، نو دا ډېره ناکامه طریقه ده. دا طریقه مه کوئ چې تاسو د بل یو انسان د خپل ځان نه متاثره کوئ. چې پتا کې کم کوالټي دی پکار دی چې هغه خلک بیان کړي، هغه به ته په خپله باندې نه بیانې. او یو انسان هم نه غواړي چې هغه ستا ښې خبرې واوري، ځکه چې هر انسان نن سبا دور کې د هغه ځان له یو خپل فلم روان دی، هغه ځان له یو خپل سوچ کوي، یو فلم یې روان کړی، د خپل فلم هیرو هم دی او ویلن هم دی. نو ستا خبرو ته به څوک غوږ ږدي؟ نو دې د وجې نه تاسو کوشش وکړئ چې خپل ملګری چې دی هغه مطمئن کړئ په دې خبرو باندې چې بالکل ته چې څه کې دا ته بالکل ټیک کې. الله دې تعالی ژوند درکړي، الله دې تعالی پرمختګ درکړي چې ته مخکې لاړ شي. موږ به د ځان سره سپورټ کې. همدغه رنګې د پیغمبر علیه السلام ټول عادتونه ډېر زیات ښایسته و، ځکه چې هغه یو پرفیکټ انسان و. کله به چې پیغمبر علیه السلام د چا سره هم میلاوېدو، نو چې د چا سره به میلاوېدو هغه به دا محسوسوله چې د ټولو نه زیاته مینه پیغمبر علیه السلام زما سره کوي. نو دغې د وجې نه تاسو هم کوشش وکئ چې د چا سره میلاوېږئ چې هغه ته دا محسوسه شي چې بالکل دا زما سره مینه کوي، چې هغه ته کله هم دا محسوسه شو چې دی زما سره حقیقي مینه کوي. آلریډي به دی ستا یو ښه دوست جوړېږي، ستا یو ښه همدرد انسان به جوړېږي. دی به تاله فایده درکوي بجای د نقصانو.